صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. سورة فاتر دویشتم سپارہ او 33 نمبر آیت. ومخ کے آیت کی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا ددی امت درې طبقه الله جل جلاله ذکر کی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. یو طبقه خپل ځان باندې ظلم کوونکی، دریم درمیانا او دریم په نیکو کې ډېر مخکې تلي. نو دلته الله جل جلاله د امت درې طبقې پس سیکنډ تر ذکر کړي دي. او که تاسو وګورئ نو چې کوم درېمه درجه والا ده، یعنی سیکنډ درجه، تر درجه، هغه اول ذکر کړي فمنهم ظالم لنفسه، او چې کوم تر دی هغه دویم، او چې کوم پس نو هغه اخره کې ذکر کړي ده. په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې فمنهم ظالم لنفسه دا چې کوم درېمه درجه والے دي په خپل ځان باندې د ګناهونو د وجې ظلم کړی دی، نو الله جل جلاله دې طرف ته اشاره کوي چې زما بندا د خپل ګناهونو د وجه نه ته نا امید کېږه مه زما د رحمت نه. تابم ز جنات عدن يدخلونها، تابم جنات عدن ته داخلوم او ستا مغفرت بکوم. نو چې هغه درېمه درجه والا، تر درجه والا اول ذکر کوم چې نا امید نشي هغه خلک چې په معاصی او په ګناهونو کې ډوب دي. الله پاک فرمای یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندگانو چې تاسو په ځان باندې ظلم کړی، اسراف هم کړی د ګناهونو د وجنه، لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه امید کېږئ مو. نو دې د وجنه هغه لومبه درجه کې ذکر کړو، او دا پس درجه والے اخره کې ذکر کړو چې دې غرور او تکبر نه کوي. په دې باندې چې مونږ په نیکو کې ډېر مخکې تللي، دا ځکه اخره کې ذکر کړو. او ورسره دې اخره کې الله پاک فرمایي سابق بالخيرات باذن الله، دې په نیکو کې ډېر وړاندې تلونکي دي. وګوره باذن الله، دا الله په حکم او دا الله په توفیق سره په نیکو کې وړاندې تللي، په خپل کمال سره نه دي تللي. نو دغه کې هغه توړې کړی تکبر، ځکه چې دا نیک اعمال تکبر ډېر زیات خرابوي. چې کوم انسان نیک عمل د سره نیک اعمال نو کله غرور راغی، تکبر پکې راغی، نو دا ټول نیک اعمال به برباد شي. ټول نیک اعمال دا غرور او تکبر بربادي. ځکه او شیطان څومره کلونه په زرګونو کلونه عبادت د الله تعالی کړو، هغه تکبر پکې راغی، لوی پکې رااله. نو الله پاک دې ته نه کتل چې دغه په زرګونو کال عبادت کړی نه، خو چې هغه مرض پکې رااله د لوی. ځکه چې لوی الله پاک وایي ردائی زما صادر دی، او چې څوک زما صادر تلاسه شي نو به ذلیل کوم. نو داسې ذلیل کو، داسې ذلیل کو چې تر قیامت به ذلیل او بیا په آخرت کې هم ذلیل د اور په کرسي بناش. نو الله پاک درې طبقې ذکر کړې. ذالک هو الفضل الكبير
او دغه حقیقي وارثان دي د قران او د کتاب. اوس دا لوی فضل دی دا صرف د دې وجنه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو داغه د امت کېدو د وجنه الله په موږ له شرافت راکړ او د دې وجنه راکړ چې دا الله په موږ له هغه کتاب راکړي چې مخکینی څومره کتابونه دي او صحیفې دي هغه ټول په دې کې جمع دي. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی الله پاک 104 کتابونه نازل کړي دي. وی دا سل کتابونه په دې سلورو کې دنه دي تورات زبور انجیل قران مجید کې او بیا دا درې کتابونه تورات زبور انجیل وی دا په قران مجید کې جمع دي او دا قران مجید ټول په سورۃ فاتحه کې جمع دي او دا سورۃ فاتحه ټول په بسم الله کې جمع دي. دا امام رازی رحمت الله علیه فرمایي نو مخکینی څومره کتابونه او صحیفې چې را نازل شوي دا ټول په قران مجید کې شته. نو دا دومره شرافت او فضیلت چې الله پاک د امت لور کړی د قران د وجنه ور نو ګوره چې موږ هم ځان نه حقيقي وارثان د قران جوړ کو په خپلم طالبان شو د قران او خپل بچیم د قران طالبان کو ځکه ټول نه اعلی تعلیم په دنیا کې کم یو دی قران او حدیث. اعلی تعلیم کم یو دی په دنیا کې د قران تعلیم دی او د حدیث د دې ځنم دا معلومه شو. الله پاک وایي د دې قران وارثان شوي نو ځکه دا تاسو باندې الله ډېر لوی فضل کړی چې د قران وارثان ټول وایي الحمدلله. جنات عدن يدخلونها جنات عدن جنات عدن يدخلونها داخلي قبل جنات عدن دا نو يدخلون د جمع صيغه او مخکې څو طبقې ذکر شوی 3 طبقې ذکر شوی او په عربی کې جمع 3 ته ویل کېږي یو واحد یو تثنیه یو جمع. عام ګرامر کې یو واحد یو جمع کړه خدای عربی په ګرامر کې واحد او جمع نه واحد تثنیه جمع واحد تثنیه جمع. نو کم نه کم درجه د جمع سره 3 افراد دي اقل درجه د جمع هغه 3 افراد دي. نو الله بقول يدخلونها نو پته ولګي چې دا 3 وانه طبقه به کم ځای ته داخلي جنات عدن نو عام جنت تم نه داخليږي جنات عدن ته به الله پاک داخلي. جنات عدن څه شی دی؟ حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی جنات عدن قصر من لؤلؤ وی دا د یو ملغلره نه بنگلا الله پاک جوړ کړی دومره غټه ملغلره ده پای کې په یو ملغلره کې الله پاک یو بنگلا جوړ کړی هغه ته جنات عدن وی په هغه بنگلا کې الله پاک او یا زرا کمرې جوړ کړي او یا کمرې جوړ کړي او یا او هغه او یا کمرو کې بیا الله پاک هر کمره کې 70 سریرا او یا کټونه الله پاک چوړي او یا پالنګونه دي او په باویا پالنګونو کې وی ار پالنګ کې به الله پاک تاسو ته او یا حور کې نوري حور العين غټ سترګو والا حور او دا جنتی باغی سره ناسي ټول سبحان الله سبحان الله خوشاله کې وته نو یو کله حیران شمه د دنیا د عجیب ژوند دی ګوره دا قران مونږ الله راکړل سړی خوشاله شي ټول عمر سړی ځان ستړی کی د څه لپاره چې د اسباب د راحت جمع کی خو چې اسباب د راحت دې کله پوره کې وځي ته لاړ شي نو که سړی د مخ کې نه سوچو کې کنه چې زه ځان دومره ستړی کوم او دا غینه پس به د اسباب د راحت ماته برابرېږي او بیا به د زړه ډایرک زموږ د بل ته پاتې کېږي انسان څومره خپه شي. خدا قران الله په موږ راکړل چې سړی سوچو کې چیرې د دنیا په موږ د پاره یو څو منټه ژوندۍ دا او دا الله موږ د امتحان د پاره را لګري او دایمي ژوند خو موږ الته نو بیا انسان خوشاله شي تسلی ورته میلاو شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا هغه کې الله پاک د لپاره حور عین کې نوړي غټو سترګو والا حور د سترګو د تور به تک تور او سپین به تک سپین دومره خپل حور به او یا حور ټکي د حار یا حار نه دي بمانه حیران کېدل چې د ورته وګوره حیران بشي. او بل روایت کې راځي چې په دغه بنگله کې الله پاک او یا کمرې د جوړ کړي او په هر کمره کې او یا دسترخوانونه 70 مائدتن او یا دسترخوانونه خوار شوي او په هر دسترخوان باندې او یا قسمه
خوراکونه پراته او دا جنتی به ورته ناسي پرلت په والي او یوازې بنئ ناس به بلا فیملی به سره هر یو جنتی سره الله دې موږ ټول ته نصیب کړي به د جنت باس راي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونږ کې دعا وکړو یا الله موږ لري راکې چې جهنم باس پراله په مونږ کې به یا الله موږ ته بچ کې او چې د الله تنزیح براله د الله پاکي به بیانې په مونږ کې سبحان الله خدای نپلی منځونو کې به چې په قران سره کویږي او نپلی منځونو کې تلاوت پکيو کې داځي نو خلق پکيو چې اللهم انا نسالک الجنه یا الله موږ له جنت راکې بعض بزرګان وي په جنت نه دی پکار نو هغه بزرګان ته موږ نشو رسیدي خو موږ یو خبره کوو جنت موږ زګه غواړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا د اللهم انا نسالک الجنه و الله عزتانه جنت غواړو نو چې الله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم و نسالک الجنه الفردوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک ته مال جنت الفردوس راکې نو موږ هم داغه په اتباع کې څه غواړو جنت الفردوس غواړو اکم بزرګان چې دا نقل دي لکه امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه چې بس په جنت کې د یو مسلې زړه ته ملاو شي چې بس د مسله خرومه او موس کومه نو هغه غیر رسیدلی هغه دومره حد رسیدلی دي ته مجذوب وي مجذوب چې دا غي عقل سلب شوی هغه مرفوع القلم بیا نو دا غي خبرو ته اعتبار نشته نو جنات عدن يدخلونها جنات عدن تبدوي داخليږي يحلون فيها داخل ولا بشدوي ديتا من يحلون فيها او مزين کول بشي فيها پدې جنت کې یعنی اچول بشي ديتا کالی من اساور د بنگلون من ذهب د سروزرو ولؤلؤ د ملغلرو په دنیا کې هو انسان بنگلې نشي چولې ځکه سړی چې ځان له د بد ښکاری په آخرت کې بدای دي د بار زینت چې انسان دا او 10 کلا در دې څنګه پورې لاشي چې تر دې پورې ته بنگلې چولې یو روایت کې راځي چې څومره ډیر لاشي چې دومره ډیر بنگلې وته چولې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت اوریدل او خدا سي طالب چې بستر بالکل د پیغمبر علی السلام په مدرسه کې ورزولې واغول چې زما پیغمبر اسلام ته قتل لاس سکاکته او د پیغمبر اسلام خبره یادول زما خوراک ته او ټول زیات روایت دا ابو هريره رضی الله عنه نقل دی بل صحابي دی غنم ډیر نقل دی ابو هريره سره فرمایله وې دا د چې دومره ډیر روایتونه نقل کړي وي د لیکل کول ما لیکل نه راځي دا صرف دا وجه کړي چې 24 غنټه ته موجود نو هغه فرمای یو صحابي دی هغه چې دو یو پیرا چاردام کو نو د ځان له چاردام کو پټو نو دغه ته کمیش استولا شي او تر دې ترخونو پورې بلا سونی انزل نو صحابي هو ته ولاړو ورکو دا تاریخ ملو بشورو کړو تر دې پورې لا سونی انزل تر ته ګوره لکه هغه ځان له پټ چاردام کو چې ته بدعت ته جوړ نشي دغه خلکو مخکې تر دې لا سونی انزل تر اوس به مونږه موسینځل دغه ټول به دا روایت را نقل کول چې دا سنت نو تر ته ګوري او یو کنه زه ته ګورم کنه چې دا دې پورې وای لا سنې وي پیغمبر علیه السلام چې څومره بار پورې لا سنې دومره ډیر بنگړي د جنت کې راته دې پورې بنگړي واچي تاسو خبر ورسې او چاردان دی نو پړکی نو په جنت کې وسړو بنگړي چوي د سروزرو د ملغلرو والته بخوند او مزه کوي دلته مزه نه کوي دې د وجه د سړو لپاره د سروزرو کالی چول لا جایز هم نه دي په جنت کې وسړو ګیره نه ګیره به نه د هغه چې کوم خلک ګیره کټکې ګره هم چې هلته ګیره نه خاله دغه دلته وره کټ کړي هلته به ګیره نه بدل کو پاک په پاک نو دلته ځان له دا ګیره وي دا ګیره مرد کی پہچان مجاهد کی شکل غیرت کا نشان په خبر رسې کنه اوس چې ځای کټ کړي به ځای په وړاندې د لطیفه کوم مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه ویلا وې ما یو سره راغی نو یې ماته ویل چې دا بیګا ناشنا چلو شو وې زوی میرا پاسې درو نو ما په مخ لازم چې مې مالا مې وې چې یو سپېړه مرګ چې دغه بچي ته امي پیژنې کړه نو ما چې سپېړ لایق هوته چې دا ځان امي جوړ کړی نو څه پیژاند په مخ لاس واره چې د مخ پاک دي د مور مخ پاک دي نو سپېړ لایق هوته نو بیا ګوره غلطي لا ماشومان ها په بهر حال ګیره خشه دي په جنت کې بیا داسې جوړ نه بس بیا بالکل پاک زمونږه استاد ته دته کوچالو پاک کچالو ځان جوړ کړی
او ګرځي را ګرځي داسې دی وای ځانه به خپل افکاری حالانکه خپل نه ګوره بدرنګ دی نو الته بالکل پاکي هم مجرد وي یختم په نه بالکل خپل وي الله دې موږ ته جنت نصیب کړي بهر حال لازم من اساور من ذهب ولؤلؤا نبنګړي به چولې د سرو زرو د ملغلرو ولباسهم فيها حرير او لباس د دې بالتا رحم دلته رحم لباس د سړو د پاره ناروا ناجایز دي الته د رحم لباس چولې وقالوا الحمد لله الذي ديبا بطور شکریا وي وقالوا ديبا الحمد لله الذي طول تعرفنا د خدای توب خاص الله لري الذي الله تعالی غزاد اذهب چې لري عن الحزن زمن غم هغه دنیا غمونه را لر کړل دنیا خو یو غم دی که غم دی نه غم دی که غم دی نه نو غم دی نو دی باندې به تور شکریا او چې د نعمتونه او د ارس ویني نو دی وی الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن طول سنا صفاتونه د خدای ته خاص الله لري الله تعالی هغه ذات ته اذهب عنا الحزن چې لري که زمونږه غم ان ربنا يقينا رب زمونږه لغفور خامخا بخون کې دې شکور قدردان دې الذي الله تعالی هغه ذات ته حلنا چې راوست مونږه دار المقامت اکور د همیشه تا من فضله په خپل فضل سره دا کور د همیشه دې کور نبی وتل نشته دنیا کې کته ځان لا داسې ماربل والا هر قسم سہولت والا کور جوړ کی کنا په اخر به دې خدار المقامات لا بدور دته بدی همیشه بیا تلته نشته خوشحالي ده خوشحالي لکه مثال په تور تعالی یو سړی کور در کې په مفت وګي در کې او تا د صرف دا وځ تر مرګ پورې وسیګا انسان څومره خوشاله شي او کدا درته وځي یو میش پکې وسیګا نو دې ډېر خوشحاليږي نه خدل ته الله پاک هر قسم نعمتونه تیار کړی دی چې همیشه پکې وسیګا الذي حلنا دار المقامت چې راي واستمونګه الله تعالی دار المقامت کور د همیشه تا من فضله خپل فضل سره لا يمسنا فيها نصبنا چې نبا رسی منتفدی کې هیڅ قسمه تکاوت ولا يمسنا فيها لغوب او نه هیڅ قسمه تکلیف نه الته بجنت کې نه هیڅ تکاوت شته نه تکلیف ته هیڅ سم نشته ایو صحابي را لې زمیدار پوښتنه پیغمبر علی السلام د یت او زمیداری سبي وي زمیداری په پکې زمیدار نور ته لو یو سړی به شي الله زما خدا تیار خوراک نه لګي ځکه په دنیا کې به تیار نه ده خوړل ځان مستړی کړي دا شي خلاص بابا به یو ګور بکې بسره ګرمۍ کې په دغه کې په وېدا ګور ایمان پلاس ناس ته خپل نه راکړي ګرځېدو باندې ما خپل یو ماما نه هغه پټی ته لری پوریږي پټی ته لری پوزي داسې چې موږ پیدل وتلیم نشو او بیا به کار عمل ته وکي او چې کور تراشي د موږ به جمعه ته راځي یو 15 غزه فاصله کې جمعه ته نشي او پټی ته تللی شي بهر حال هغه صحابي ته پوښتنه کوي پیغمبر اسلام ته چیا وې سره د زمیداری غواړي نو الله په کوئی چیز به شاب نو غنم به داغه د سترګو پرب کې وکړل شي زمکه به واوړي داسي وې داغه سترګو پرب کې غنم وکړل شي بیا به د سترګو د رب برابر وي بس هغه به غټ شي بیا به پاخه شي داغه مخ کې به ترشر شي بوجو کې بواجه داسې غټ پړې به ولګي وې الله پاک به توي چې وسواله شابه ته مړېږي نه کنه دا واله اوس ختمه وشه الته بیا هر قسمه خوشحالي به پوره کیږي هیڅ قسمه تکاوت پکې نشته چې سده خوخي نو بس خپل له بدل راځي خپل له بدل راځي داسې یو مارغه رواني ډېر خوبصورت وي نو جنتی به وي چې رکاش دا خو میزان له سر کړه خړلې نو بس هغه سر کړه د تمخه ته پیشي بس دی به صرف داسې ورونی بار بدا تکلیف په نور به تکلیف نه او بیا به دام نه چې اوس په باتروم ته زمانہ یو خپل رقیب وو کې خوشبودار بس هر څه به ختم شي او کول ډرینګز پم پکې دته بدلار شي خو چې سکیم پړ کې به یې دا کول ډرینګ چې سکیر نقصانی خو دې او بس بیا مسکی خو هغه کې نقصانات نشته دي الله پاک دا داسې شراب دي چې ختامه مسک اخره کې پکې مشک دي او مشک ګرم دي نو چې انسان داسې ګرم نه دي مزاج ګرم دي نور بالته یخي نو چې سړی دا شراب اوس کې اخره کې مشک او خوان به په دمانه مخصوص شي نو مزاج چونکی ګرم دي نو ټول ارسه بدن هضم کې لکه څنګه عدت سړی بوتلوش کې نو بس هغه ارسه هضم شي او راغیو کې
نور زم پکې وشي چې هغه اوس کې نور زم پکې وشي او چې ابرقیو کې خوشبودار وي څوک به تنګيږي نه دلته خو سره تنګيږي کنه هلته به تنګيږي الله دې نعمتونه زمون ټول نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین زمون ټول ناراضي یا الله د قران د درس په خپل دربار قبول او منظور کړي یا الہ العالمین په قران باندې موږ ته په هر نصیب کړي یا الله د خپل علم نه علم موږ ته نصیب کړي او چې کوم علم تاسو لرا کړی یا الہ العالمین کوم علم د استادانو زده کړی او کوم زده کو یا الہ العالمین په دې باندې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین موږ ټول یا الہ العالمین د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم زیارت ته بار بار قبول کړي حرمین شریفین له بار بار قبول کړي او په جنت کې الہ العالمین د محبوب صلی الله علیه وسلم ملګرتیا زموږ ټول نصیب کړي یا الہ العالمین زموږ ټول راضي شي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا